د کونړ ښاروالۍ ریاست د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په لګښت د نواباد په سیمه کې د 200 متره کلیوالي سړک د کانکریټ کولو پروژه پیل کړه. په یادو مراسمو کې کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقاني ډاډ ورکړ چې د مرکز په مربوطاتو کې به د پام وړ پروژې پیل کړي. د بیا رغونې هغه کارونه الحمدلله د امارت په وخت کې ترسره شو چې دا د تیر جمهوریت په وخت کې هغه ساحو کې نه دي شوي او د کونړ ولایت د امارت اسلامي د خپل بودیجې د ښاروالۍ د خوا نه په دغه مختلفو سیمو کې د سړکونو د چوکونو د دې ټولو بیا رغونه انشاءالله دا روانه ده او دا ښکاره خبره ده چې آبادي ولس ته اسانتیاوې برابروي او ولس ته چې کوم دی سهولت برابروي. کونړ ښاروال مولوي نظر محمد عتیق او نورو مشرانو د پروژو په پیل خوښي څرګنده کړه. ویې ویل کونړ ښاروالۍ به په راتلونکي وخت کې د اسداباد اړونده سیمو کې د ډېرو پروژو چارې پیل کړي. څه د پاسه 1 میلیون باندې دا کار شروع ده. 200 متره طول لري او د لوی ریاست د خوا نه هم دا ټینګار دی چې تاسو سپینې ځمکو باندې کارونه وکړئ. موږ همدارنګې په دې کوشش کې یو چې په آینده کې مختلفو پروژو باندې کار وکړو، ولسونو ته خدمت پیدا کړو. الحمدلله موږ نن په داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې د هغې دپاره یوه پروژه افتتاح کېږي. دا د خلکو د سهولت دپاره هغه ډیره زیاته پیدامنه پروژه ده. موږ ستاینه کوو. خوشحاله یو چې نن په دې ساحه کې د پروژې افتتاح کېږي چې د 20 کالو کې دې ساحې ته کار نه دی شوی او ولسونو ته ډاډ ورکوو ځکه همدا د ولس پیسې دي. موږ چې نن په دا کار کوو دا د ولسونو پیسې دي، دا د موسسې پیسې نه دي او ټول څلور ناحیو کې موږ عملاً کار روان دی او آینده کې هم د کار ډاډ ورکوو. د نواباد اوسیدونکي د ښاروالۍ له اقداماتو مننه کوي او د ورته نورو پروژو غوښتنه کوي. دا ډیره لویه خوشحالي ده چې د اسلامي امارت د خوا نه زموږ دې منطقې ته مقصد دا کارونه راځي. زموږ ولسونه مقصد زموږ کشران مشران ټول د ډېر رضامند دي او ډېر ښایسته کارونه دي. تر اوسه پورې مقصد زموږ ټول خلک چې دي دا بیکاره دي. د دې نن وروسته به انشاءالله چې ټول په کار باندې شروع وکړي. د یادونې د کونړ ښاروالۍ تر دې وړاندې د نواباد څلور لارې د پراختیا پروژه هم پیل کړې وه.